فرمای انی اذا رضیت بارکت، زه چې چانه کله راضي شم نو برکت ورکوم او دا غوی په زندګۍ کې برکت اچوم، دا غوی په خاندان کې اولاد کې برکت اچوم، دا غوی په رزق کې او چې څومره اشیاء دي هغوی سره پای کې الله تعالی فرمایي زه برکت اچوم. وان برکتي لتبلغ السابع من الولد، وی زما برکت چې کله چاته نصیب شي او برکت ورسیږي نو تر اووم پوشته پورې هغه برکت رسیږي. چې کوم برکت وي د نیکو اعمالو په سبب باندې، بعضې نیکان بندگان وي، د هغوی بچیم نیکان وي، د هغوی مسیم نیکان وي، د هغوی ټول خاندان په علماو باندې نیکانو باندې دیندارو باندې مشهور شي، دا د الله تعالی هغه برکت دی. او بې د دې اثر دویمه جمله دا ده واني اذا عصیت، الله فرمایي او چې کله څوک نافرماني وکړي نو غضبتو، زه په دې باندې غوسه کېږم. واذا غضبتو، چې کله زه غوسه شم لعنت، نو بیا وي زه لعنت کوم. لعنت څه ته ویلی شي؟ بعد عن رحمت الله، د الله تعالی د رحمت نه لرېوالی، چې د الله تعالی د رحمت نه لرې شي نو غضب ته ورنږدې شوي. د الله تعالی رحمت یو اهم شی دی، د الله تعالی د رحمت سره هر څه کېږي. او بیا وتبلغ لعنتي السابع من الولد، او دغه بدبختی او لعنت بیا تر اووم پوشته پورې رسیږي. یو ملګري واقع بیانوله، سالاقي کې لیونیانو، هغې خاندان کې به 15 او 16 لیوني پیدا کېدله. نو ملګري خبره کوله، وایي موږ ته مې نیکه دا واقع بیانوله چې د دوی نیکه و، وایي پخوا به هم د دې ګیاګانو کورونه جوړېدل، جومبړې به جوړېدې، یو استاد د جومات امام هغه په هغې کې اوسېده، وایي د ده نیکه د هغې هغه کمرې ته چې کومه د عامو ګیاګانو نه جوړه شوې وه بخونه، هغې ته یې اور ور اچولی و او هغه استاد یې پکې سوځولی او مړ کړی و. وایي د هغه وخت نه د دوی په خاندان کې خامخا 2-3 لیونیان راځي، 2-3 رونه یې سم وي، 2-3 لیونیان وي. بیا چې د هغوی کوم بچي وشي د سمو 2-3 بچي سم وي، 2-3 لیوني وي. نو د دې اثر مطابقه چې کله د ظلم وکړه، بعضې داسې خلکو چې هغه ظلمونه کوي، نو الله تعالی د هغه ظلم د سبب د وجې نه بیا د دوی نسلونه الله تباه کوي، نسلونه یې بربادوي او نسلونو کې ورته عبرتناک او داسې قسمه مرضونه په هغوی کې راځي چې عبرت ترې نه بیا دنیا